ګران حمدالله سلام علیکم. بیا د ژوند کیسو خپرونه د خپرېدو وخت رارسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واوروم. دا وخت د ټوکو نه دی، زه په څه حال یم، ساتیري نشم کولی. دا غږ د زبیر په نوم د یوه هلک و. دا چې په هغه څه شوي وو، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. ته صبر دغه لږ ځای پاتې دی. دا رشخه به م ورېبمه، بیا به له خیره سره کور ته لاړ شم. دا داسې دا هغسې داسې اخ پښه مې ژوبله شو. اوف الله، د صبر په دغه پوله باندې کښېنمه او پښه مې وتړمه. الله دا خو وینه شوه که نه. اوف دغه به وتړم، دغسې چې دا وینه یې ودرېږي. سلام اکا، سلام. وعلیکم سلام توتی، په خیر راغلی. خیر اوسه اکا. وی دا ولې پښه دې په څه شي ژوبله کړه؟ اوف داسې درد کوي دا خو. ورکې که توتی، پوښتنه یې مه کوه. نه اکا، حتما به راته وایې لکه چې رشقه دې ریبله پلور دې پښه ژوبله کړه. لور نه توتی، په لور مې پښه نه ده ژوبله کړې. نو په څه شي دې پښه ژوبله کړه؟ ژوبله هی توتی، که رښتیا درته ووایم نن په ما باندې هم د زبیر کانه وشوه. څه؟ زبیر؟ اکا زبیر څوک دی او څه پرې شوی و؟ څه؟ توتی، نن به یې کیسه درته ووایم ښه، خو غوږ به راته نیسې. غوږ یم اکا، غوږ. کیسه خو داسې ده چې یو ښایسته کلی و. دغه کلي کې د زبیر په نوم باندې یو هلک له خپلې کورنۍ سره اوسېده. یوه ورځ زبیر میږې او وزې د غره لمنې ته بوتلې، خو شېبه وروسته یې د چیغو غږ شو. وای پښه مې ډېره درد کوي، اوس به څه کوم؟ الله مړ شومه. دا خو زبیر دی چې په ده څه شوي دي، په لاره سم نشي تلای. زبیره وا زبیره، څه وایې توابه؟ څه در باندې شوي دي؟ اوف توابه، ته مې لکه چې نه وینې، پښه مې ژوبله شوه. الله بیچاره، دا خو رښتیا وایي. زبیره پښه دې ولې ژوبله کړه؟ ورکې که توابه، څه پوښتنې رانه کوې؟ پرېږده چې کور ته لاړ شم، پښه مې ډېره خوږېږي. زبیره تر کوره خو ډېره لاره ده، ستا پښه مې وینې ده، یوه دقیقه صبر وکړه. توابه ملنډې مه وهه، دا وخت د ټوکو نه دی، زه په څه حال یم، ساتیري نشم کولی. نه زبیره، د ساتیرۍ دپاره نه درته وایم، مرسته در سره کوم. وی اکا، توابه څه مرسته ورسره وکړې؟ څه؟ سهار به دې څه در خوږوم توتی. تواب ورته وویل چې پښه دې ډېره ژوبله سوې ده، درته وبه یې تړمه. خو زبیر یې خبره نه منله. نو زبیر ولې داسې کول؟ ولې؟ توتی، زبیر ویل چې پښه مې خوږېږي، هر ډول چې کېږي تر کوره پورې ځان رسومه. خو د تواب په ټینګار باندې زبیر د هغه خبره ومنله. هلته ښه و، د اوبو یوه چینه وه. تواب یې پښه په پاکو اوبو ورته پرېمینځله او په جب کې یو دسمال واغه یې راواخیست او د زبیر پښه یې ورته وتړله. بیا یې هغه تر کوره پورې ورساوه. اکا پاتې کیسه ووایه چې بیا څه وشول؟ څه؟ سهار به دې نو څه در خوږوم توتی. زبیر چې کله کور ته ننوت، مور ته یې غږ وکړ، خو مور یې په کور کې نه وه، د ګاونډیانو کره تللې وه. لږ شېبه نه وه وتلې چې پلار یې ډېر په قار و، کور ته ورننوت. زبیره، وا زبیره، څه شوې؟ خدایه خیر کې پلار مې راغی. والکه په کور کې او که نه؟ زبیره غږ مې اورې؟ اوهو ډېر په قار دی. پلاره کوټه کې وم، څه دې ویل؟ دا د حویلۍ ته راووتم. واه هسې ښه راته ولاړ دی. وایي څه دې ویل؟ میږې او وزې دې څه کړې؟ میږې او وزې؟ هغه مې اوف زه تا ته څه ووایم؟ هغه دې ولې هلته پرېښې وي او ته کور ته ترې راغلی؟ ژر راته ووایه.
پلاره هغه مې راوستلی خو څه د برکلي ګلولي اکا ډېر په قار و ویل ستاسو میږ یا وزې زموږ پټۍ کې ګرځېدلې کښت یې را خراب کړی ای زویه ولې دې داسې وکړله پلاره زه نه یم ملامت څنګه نه یم ملامت څاروي دې هلته پرېښي وو د خلکو کښتونه دې پې خراب کړل کور ته راغلی کرار ناست یې بیا وایه چې زه نه یم ملامت پلاره پښه مې ژوبله شوه ډېر درد یې کوو میږ یا وزې مې پرېښودې او کور ته راغلم وایي ولې ها ته صبر زه دې پښه وګورم په دغه دسمال باندې مې تړلې ده پښه دې سمه که صبر زه خلاصه کړم صبر ولره زویه ودرې چې زه وګورم یوارې درد کوي اوهو پښه خو دې ډېره ژوبله شوې ده که نه او پلاره ډېره خوږېږي په ځمکه یې نشم ایښودلی زویه دا خو یې وینم نه ده درېدلې دا راته ووایه چې ولې په دې حال شوې چېرته لوېدلی او که څه در باندې وشول توتي زبیر بیخي خبرې نه کولې ژړلې پلار یې په منډه هغه نږدې کلینیک ته ورساوه چې د پښې علاج یې وکړي کله چې هلته بوته ډاکټر یې پښه ورته پانسمان کړله او بیرته یې ورته وتړله او دا یې ورته ویلې چې په ژوبله پښه دې څو ورځې نه ګرځي چې پښه یې بیرته ښه شي توتي تر دې ځایه په کیسه باندې پوه شوې ښه نو توتي پاتې کیسه واوره شیبه وروسته هغوی له کلینیک نه کور ته ورسېدل پلار یې په کوم کار پسې بازار ته لاړ خو زبیر ډېر خفه و وای پښه مې ډېره درد کوي اوف الله سم پې ګرځېدلی یم نشم اوف ها واخله وروره دغه پیاله کې مې ګرمې شیدې درته راوړې دي دا وڅښه خیر اوسې مهربانې خورکۍ ډېره ښه مزه کوي دارو دې شه ښه زبیره وروره اوس څنګه یې خورې اوس مې پښه ډېره خوږېږي اوف الله ډاکټر صاحب څه درته وویل ډاکټر صاحب ویل له پښې دې ډېره وینه تللې ده خو ښه وه چې زر مې پلار کلینیک ته ورسولم که نه حال مې ډېر خرابېده خدای دې ژر ښه کړه ورور جانه خو ودې نه ویل چې ولې په دې حال شوې ورک یې که خورجانې پوښتنه یې مه کوه څه به وایم نه ورور جانه حتما به راته وایې فاطمې خورې پښه مې خپله ژوبله کړه څه خپله دې ژوبله کړه دا څه وایي زبیره نو پښه دې ولې خپله ژوبله کړه خورې ډېرې پوښتنې مه کوه اوس که حال هم درته ووایم ګټه نه کوي ښه حتما دې پښه په تبر ژوبله کړې ده ځکه هغه بله ورځ د لرګي پرې ماتول همداسې ده نه فاطمې دا خبره نه ده خو کاشکې مې د مور او پلار خبره منلې وای ښه نو توتي زه به له تا نه وپوښتم ته څه فکر کوې چې مور پلار به یې څه ورته ویلي اکا زه فکر کوم چې مور او پلار به ورته ویلي چې میږي او وزې له کوره لرې بونځې له کوره لرې نه توتي داسې خو نه و نو څنګه و اکا زما خو ډېره ورته ساده شوه ساده ته پاتې کیسه واوره توتي پوه به شې خور یې فاطمې ورته وویل حال ووایي چې ولې پښه ژوبله شوه خو زبیر حال نه وایې نور به دې نو څه سر در خوږوم توتي 2 ورځې وروسته زبیر بوټان په پښو کړل او د کلي لوی میداني ته لاړ هلته چې کله ورسېد تواب ملګری ولید چې له همزولو سره فوټبال کوي کاشکې زما پښه هم جوړه وای اوس به مې همزولو سره فوټبال کړی و د صبر تواب ته ورغږ کړم توابه وتوابه څه دې ویل زبیره دلته راشه کار مې در سره دی دا راغله اوهو د بر کلي هلکان هم راغلي دي زبیره څه دې ویل د بر کلي هلکان مې ولیدل چې تمرین کوي نن خو به مسابقه نه وي هو زبیره لږ وروسته مسابقه پیلېږي زه کور ته درتلم چې خبر دې کړم راځه نو مسابقې ته هله ای توابه زما پښه تر اوسه نه ده ښه شوې منډې نه شم وهلی
کاشکې د نن پښه ښه وای. ډېره مهمه مسابقه ده. څوک چې ښه لوبه وکړي یو بایسکل جایزه ورکول کېږي. ورکې که توابه پښه مې خپله ژوبله کړه. زبیره داسې وایې خپله دې ولې پښه ژوبلوله؟ هغه بله ورځ د حال راته نه ویلې. نن به حتما راته وایې چې ولې په دې حال شوې. سمه ده توابه، ټوله کیسه به درته وکم، خو په دې شرط چې بوټان به دې پښو کوې. نو د دې خبرې له بوټانو سره څه؟ که بوټان په پښو کړم بیا تیزې منډې نشم وهلی، پښې مې پکې خولې کېږي. ما هم همداسې فکر کاوه. میږې وزې مې د غره لمنې ته بولې وې، یوه وزه رانه وتښتېده. بوټان مې وایستل چې تیزې منډې ووهلی شم او پښې مې خولې نه شي، خو په تېره تیږه مې پښه سخته ژوبله کړه. ښه نو بوټان دومره ګټه لري؟ هو همداسې ده توابه. ما ته مې پلار له بازاره ښکلي بوټان راوړي دي، خو ما به نه په پښو کول. اخرم په داسې جنجال واوښتلم. بوټان چې دومره ګټه لري همدا اوس یې په پښو کوم. د صبر چې راواخلم داسې دا په پښو کړم، داسې صبر د چپې پښې مې هم راواخلم، دا پښه هم پکې ورکړم، دغسې نور به مې ښکلي بوټان له پښو نه لرې کوه. کاشکې مې لوڅې پښې ساتنې نه کولی، وروسته تر دې به مې ساتونکي بوټان له پښو نه لرې کوم. شکر خدایا شکر. وتوتي څنګه شکرونه باسې؟ اکا شکر چې زبیر په خپله غلطۍ پوه شو. وتوتي زم ورته خوشحاله شومه. ستا له راتګ نه مخکې مې ریشخارې بله دغه پښې مې خولې شوې ښه، بیا مې نو بوټ ویسته. لږ ریشخه مې نه ورېبلې چې په دې وخت کې یوه تېره شیشه مې په پښه کې ننوتله. هماغه د ما پښه یې ډېره سخته ژوبله کړه. دا د وینې د پښه مې کلکه تړلې د وینې هم ده. اکا شکر چې پښه دې ډېره نه ده ژوبله شوې. ژوبله خیر اوسې زما هوښیاره توتي. ډېره ښه کیسه وه. زه به مې زالې ته لاړ شم. زالې ته سمه ده توتي، ته دې زالې ته لاړ شه، زه به هم لاړ شم چې دغه پاتې ریشخه مې ورېبم. د خدای په امانه که. زه نو په مخه دې ښه شه زما شین وزر یا توتي. ګران همزولو، دا کیسه نصرت الله صمیم د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.